د غیرتي خدای په سپېڅلې نامه درنو هیوادوالو السلام علیکم. خدای جل جلاله په هغه قام کې بدلون نه راولي چې هغه قام په خپل ځان او نفس کې بدلون را نه ولي. او ستر خوشحال وایي ښه ځوانان به پرې نږدي خپل هوډ لاسه، ښه ځوانان به پرې نږدي خپل هوډ لاسه که یې سر شي د خوني زمري تر ژامه. درنو هیوادوالو نن غواړم په 5 خبرو باندې رڼا واچوم. لومړۍ خبره د افغانستان د ملي امنیت او د ISI ترمنځ چې کوم استخباراتي تړون د پوهاوي لیک تر نامه لاندې لاسلیک شوی. دوهم د پاکستان استخبارات پوځ او واکمن څه غواړي، څه موخې لري. دریم امریکا او ناټو سره هم چې زموږ کوم تړون لاسلیک شوی امنیتي او ستراتیژیک، د امریکا او د ناټو څه غوښتنې دي، څه موخې دي. څلورم د افغانستان حکومت د کرزي اداره او د اشرف غني اداره څه کوي او په څه لګیا دي، او موږ او تاسې افغانان باید څه وکړو. دغه 5 خبرې دي زه غواړم په دې رڼا واچوم. لومړی دغه استخباراتي تړون چې د پوهاوي لیک تر نامه لاندې لاسلیک شوی دی، دا د دې کوم محتوا یا کومه پانګه چې افشا شوې ده، 4 ټکي کرزي افشا کړي چې هغه کرزي په مرکه کې موجود دي. لومړی موضوع د ذهن جوړونه ده، دوهمه د بیلتون پالنې موضوع ده، دریمه د دغه تړون د مخالفینو ټکول دي، او څلورم موضوع د دښمن استخباراتو ته دښمن ویل او په دې کې د هند استخباراتو راوستل شریک دي. دوه نوي موضوعات چې تازه زه پرې خبر شویم د کره سرچینو نه، هغه ده چې د ډیورنډ کرښې په ځای پوله یاده شوې ده په دې ټول تړون کې، د ډیورنډ کرښه بیخي شته نه. او دوهم د همدغه ډیورنډ کرښې خواوشاته د امنیتي پوستو جوړول دي چې دا کار د کرزي په دوران کې هم پیل شوی و چې هغه وخت کې کندې کیندل کېدې. دا هغه موضوعات دي چې د دغو استخباراتي تړون په اړه باندې تازه افشا شوي دي. اوس به راشم دې ته دویم موضوع ته چې پاکستان څه غواړي. د کره معلوماتو او اسنادو په اساس د پاکستان پوځ او استخبارات او د دوی شتمن واکمن او مذهبي کړۍ چې پخوا په افغانستان کې دفاعي ستراتیژیک ژورتیا یا ډیفنسیو ستراتیژیک دپت غوښتو، هغه اوس په اګریسیو او ایکسپانشن ستراتیژیک دپت باندې بدل شوی، په دې معنی چې دوی اوس د پرمختګ یا یرغل او پراخېدو ستراتیژیک دپت یا ستراتیژیک ژورتیا پالیسي خپله کړې ده. د دې کار لپاره دوی څو وسایل په کار اچولي دي. یو دا چې د امریکا نه امتیازات اخیستي دي د بن لادن په وژنه کې چې سیمور هرش دا سند خپور کړی دی چې په هغو کې په د هند اثر و رسوخ په افغانستان کې غوڅول، په سیمه کې کمول، او د پاکستان لپاره د پوځ او ISI لپاره په افغانستان کې د اغیز او د دې جګړې یو څه مدیریت اداره په لاس ورکول چې دا دوی ورسره منلې، ناټو امریکې ورسره منلې ده. دوهم د دوی خپل دغه د افغانستان مذهبي او سیاسي ډلې چې دا 18 کاله دوی کارولې دي، افغان ولس په زهرجن کړی دی،
زموږ ځوانان په سیاسي او کلتوري پوډرو تریاکو روږدي کړي دي او دغه د یوګونو اتګونو په نامه یې تنظیمونه جوړ کړل، دا ټول دوی جوړ کړل، پیسې ورکولې او دا ټول کره اسناد دي چې عین د داود څه چې د ظاهر په وخت کې دوی افغان وژنې ته پیل کړي وو او دغه ځوانان یې زهرجن کړي، د هغو رئیس د کار دوی پیل کړی، دغه وسایل دوی په کار اچوي، وسلې په کار اچوي او تر ټولو مهمه خبره زموږ بېخبري چې موږ ولس په سیاسي او کلتوري کوما کې بېسدۍ کې دی، د دې نه دوی کار اخلي او غواړي چې پرمختګ وکړي. د کره اسنادو په اساس کې چیرې حتی افغانستان د دوی سره افغانستان کې چیرې د پاکستان سره د ډیورنډ کرښه ومني هم دوی بیا هم دغه د اګریسیو او اکسپانشن ستراتیژي په مخ وړي، دې ته دوی ژمن دي او دې لپاره ټول وسایل په کار اچوي. دوی اوس چې افغانستان کې د دې وسایلو په کار اچولو لپاره همدغه دلیل دی چې د طالب پروژه په ختمېدو ده او افغانستان کې دغه د طالب د پروژې یا د ترهګرۍ پروژې یا خپل ستراتیژیک اسید چې اکسپایر شوی دی، نوی د داعش په نامه یې جوړ کړی دی او وی کارولو هغه په کار اچوي او افغانستان نظام و حکومت ولس په غولوي چې دوی به سوله راوړي. که چیرې د افغانستان حکومت د دوی سره سوله وکړي که ونه کړي، دغه د پرونی طالب نور ختم شوی دی، نور دا پروژه خصا ده، یعنې اکسپایر شوی ده، نوې پروژه پیل کیږي، نو بیا هم دوی د موږ د بېخبرۍ نه دا په کار اچوي. دا د دوی غوښتنې دي. نیم افغانستان نیولی دی، افغانستان ټوټې دی، نیم وجود زموږ د دوی د دې پنجابي کوږ یا حیینه په خوله کې دی نیولی دی او نیم نور غواړي چې هغه هم راواخلي. دا نیم وجود هم چې نیولی شوی دی د دوی په داړو کې دی، دا غواړي هضم کړي او دا نیم نور هم خپل کړي او دا د ضیاءالله رئیس د پالیسۍ دوی جریان لري چې غواړي منځنۍ اسیا ته ځان ورسوي. دا د دوی غوښتنې دي. را به شو چې امریکا او ناټو څه غواړي. د امریکا او ناټو چې موږ سند ورسره امنیتي تړون لاسلیک کړی د پاکستان سره څه ضرورت دی. د دوی غوښتنې دا دي د کره اسنادو په اساس هغه د ځواک خانان یا پاور ایلیټ چې امریکا کې ورته ویل کېږي چې همدغه د وسلو کمپنۍ دي، په استخباراتو کې کسان دي، په حکومت کې کسان دي، دوی لابي کوي د حکومت پالیسي بدلوي. د هغه کسان دي چې د دغو دوو جګړو نه د افغانستان د عراق د جګړو نه دوی ګټې پورته کړي او دوی د دوو جګړو شاته ناست دي، په ډېر ماهرانه یې د جګړې منځته راوړلي. حتی په دوی باندې کتابونو کې تور دی د افغانستان پاتې کیسه چې فیتزجرالد او لیکلې ده، هغه وایي چې دوی حتی د دوهمې نړیوالې جګړې لپاره هم زمینه برابره کړه، د هغو ته هم فکر سازي وکړله او دوی اوس د فکر جوړونې په مهارت کې تر ټولو نه مخکې دي. نو دا خلک اوس غواړي چې روسیه زندګي کړي، د سیمه کې د سیمې هغه شتمنۍ تر لاس لاندې کړي، مارکیټونه یې تر لاس لاندې کړي او کومه انرژي چې ده دا تر واکمنۍ لاندې راولي. او تر ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دې ټولو سیمو کې د وسلو مارکیټ د دوی تر واک لاندې راشي، په دې چې د وسلو بازار د وسلو ګټه ډېره زیاته ده او د وسلو د ریسایکل د عادي ملکي پروډکټونو د ریسایکل نه ډېر توپیر لري. په دې چې تاسو وګورئ په افغانستان کې د افغانستان ټولې وسلې د منځه یوړي، ناټو ځینې هېوادونو د دغو وسلو کمپنیو له لارې زړې وسلې په افغانستان باندې خرڅې کړې. اوس افغانستان حکومت ته چې کوم وسلې ورکول کېږي، افغانستان پوځ او نظام ته کوم وسلې ورکول کېږي، همدغو وسلو د کمپنیو د قراردادونو طریقه په نور ځای کې تولیږي، پیټنټ یې دوی دی، خرڅلاو یې ټول ګټه یې دوی کوي. د افغانستان د جګړې نه 50% د افغانستان د جګړې د مصارفو 50% پیسې ټول دوی جوبو ته لوېدلي دي. همدغسې عراق کې د عراق منظم پوځ یې د منځه یوړ، په منځه وړلو کې هغه خپلې وسلې وکارولې، هغه زړې وسلې، دوی نوې وسلې هلته جوړې کړلې، په عراق کې نوې وسلې خرڅې کړلې. همدغسې د افغانستان په جګړه کې دوی ډرون یعنې بې پیلوټ الوتکې وکارولې. دوی په دې جګړو کې هم ګټې کوي، هم نوې وسلې منځته راوړي،
نوو وسلو ته وده ورکوي دا سیمه غواړي چې تر لاس لاندې کړي هماغه د نیواګر انګریز د کولونایزیشن د فارورډ پالیسي مغه فکر دوی سره دی چې هغه فکر نه دی بدل شوی دوی غواړي په مخ لاړ شي دا د دوی غوښتنې دي دا د دوی موخې دي ایدو مخو دپاره همدغه پروژه همدغه طالب دوی خپل سیاحي د کتابونه ټول وسوایي دا سیاحي او د ایسای ګډه پروژه ده ټولونه سره پروژه وه دغه پروژه په کار واچوله موږ په دې خبرو نه پوهېدو سره نه و خلاص مګر کله چې څېړنې وکړلې سره اوس خلاص شوي دا پروژه ټوله دوی ده په ډېر مهارت یې کارولې ده د تریاکو پوډرو او د خلکو د ساده توب دا پروژه په مخ بیایي او دا پروژه د دین تر پوښښ لاندې کارولې ده همدغه دلیل دی چې دوی زموږ اذهان زه چې وایم زموږ ملت په سیاسي او کلتوري پوډر روږدی کړی دی د دین یې پوډرو تریاک جوړ کړي دي همدغه زموږ په جوماتو کې زموږ په جنازو کې زموږ په هر ځای کې زما هر وژلي ته دغه شعور چا ورکړی دی چې دا شهید شو او خدای دې وبخي او په شهیدو په هورو په ټولو خبرو باندې خبرې کېږي هیڅ وخت نه ویل کېږي چې دغه افغان ووژل شو په ده باندې جنایت وشو ستر وحشي فرعوني جنایت وشو او د دې جنایت موږ غندنه کوو عامل محاکمه غواړو په افغانستان کې هیڅ جنایتکار نه محاکمه کېږي ولې دا ټول د دوی فکر دی چې موږ زهرجن کړي یو موږ ته زهر راکړي دي او دا زهر اوس هم جریان لري دوی خپله ښه پوهېږي هلته د خبرې کوي بیا یو د یوه په محاکمه کې موږ سره مرسته نه کوي نه یوازې چې په محاکمه کې مرسته راسره نه کوي بلکې ملاتړ یې کوي دا ستر جنایتکاران چې نن افغانستان نظام کې ناست دي دا ټول دوی را چاق کړي دوی منځته راوړي دي دوی شاته ولاړ دي ولې دا د پروژې برخه ده نو دوی دا غواړي دا په مخ بیایي افغانستان حکومت په څه لګیا دی افغانستان حکومت خصوصا اشرف غني او د دې نه مخکې کرزی چې په دوو مسایلو کې څه کړي دي په دوو کیسو کې څه کړي دي ټول د بېخبرۍ نه یې کړي ټول د خپل ساده توب یې کړي دي ټول د خپل حرص یې کړي ټول د شخصي جبو ګټو دپاره یې کړي ملت دپاره هېڅ هم نه دي کړي ټول د دغو پروژې لپاره روان دي ملت یې هم په همدغو لګیا کړی دی موږ ته هم دا ذهن راکړی و چې امریکا زموږ لپاره به خواخوږي وي پاکستان زموږ ورور هېواد دی حالان کې د پاکستان ټول مشران دا خبره کوي سیاسي مشرانې پوځي مشرانې د استخباراتو مشرانې چې زموږ په حکومت کې وجدان نشته ایمان نشته نو چې یو حکومت او ملت دا اعلانوي چې موږ وجدان نه لرو ایمان نه لرو د هغو سره په کوم اساس ته دا کارونه کوي څنګه خپل ورور وژني خپل هېواد ورته ورانوي او دغه د څه یې وکړه او واقعیت خبره هم دغه ده چې دوی نه وجدان لري د پاکستان پوځ استخبارات او د شتمن واکمني او نه ایمان لري دوی د مسعود څه وکړل د رباني صاحب څه وکړل د حکمتیار صاحب څه وکړل د ملا عمر صاحب څه وکړل مدد الله صاحب څه وکړل ډاکټر نجیب صاحب د خلکو څه وکړل دا نور صاحب څه وکړل دا د موږ د کمزورتیا نه دوی ګټه پورته کړله اوس راځو د افغانستان حکومت همدغه کمزورتیاوې دي چې په هېڅ خبره حساب نه وي خلاص هسې د شخصي ګټو لپاره پرته له څېړنو پرته یو سم دریځه دوی یو کار کوي کرزي هغه وخت کې سر په دې خبرو خلاص شو چې وخت تېر و بدیل را پیدا شوی و دوی امنیتي تړون نه امضا کوم دا ښه خبره وه لیکن کاشکې داسې کرزي داسې ګامونه په اول وختو کې اخیستي وای اول وختو کې د جنایتکارانو ته په نظام کې اجازه نه ورکړي همدا اول وختو کې د دوی ټولو ګامو باندې پښې ایښې وای استعفا به یې ورکړې وای تر نې حالت ته امریکا زموږ ډېر مجبوریتونه لري مګر زموږ ملت د امریکا په مجبوریتونو نه ده خبر د پاکستان په مجبوریتونو نه ده خبر چې خبر نه وي د هغونه څنګه ګټه پورته کوي اوس د اشرف غني نظام چې دی زه جفاف ورته ویم ګورې دا تړون یې د استخباراتو ترمنځ په اجرایي کچه لاسلیک کړی ولې دا کار کړی دی ولې د ستراتیژیک کچه اول هغه نه کړ لاسلیک نه کړ اجرات وخت پیل شوي دي افغانستان نه پوځیان پاکستان ته د استخبارات د ایسای تر لاس لاندې د روزنې لپاره لیږل شوي دي د خبریال د راپور په اساس 2 ځلې پاکستان په افغانستان کې عملیات کړي پوځي عملیات کړي دي د افغانستان د خاورې نه دننه وزیر پښتانه چې د طالب په نامه دی هغه پاکستان پوځ ته ورکړي شوي دي او د دې ترڅنګ د امرالله صالح خبره ده چې د ایسای مستنطقین د افغانستان ملي امنیت ته رانوتي دي او هلته د ځینې خلکو نه تحقیقونه کړي دي عمل تیار شروع دی او دا وایي پوهاوی لیک دی دغه ذهنسازي ده چې خپله د افغانستان حکومت د ایسای لپاره ذهنسازي کوي افغانستان خلک یې 2 ټوټې کړل ایسای
یوه ټوټه خو یې دلته کړې وه چې نیمه خاوره او نیم ناموس یې رانیولی دی. اوس د نیم وجود یې نور هم دا ټوټې کړ، خلک یې ګنګس کړ، کرخت یې کړ. سیاسي کوما، سیاسي او کلتوري بېسدي خو همدغو ته زه وایم چې زموږ ولس په سیاسي او کلتوري بېسدۍ کې دی. او دا خلک وایي چې اشرف غني قمار وهلی دی. دا هغه بایلونکی قمار یې وهلی دی چې هېڅ په هېڅ هم نه دی خبر. دی وایي ما قناعت ورکړی دی. د اشرف غني جفاف وایي چې ما په دې موضوع په دې لاسلیک کې یا په دې سند کې د ډیورنډ کرښه موضوع مطرح نه وه. نو تا خو بالکل د منځه وړې د ډیورنډ کرښه. او جفافه او جفافه تا د ډیورنډ کرښه د منځه وړې. هلته د پوله ورسره په نامه د بورډر منیجمنټ باندې دا دې ولې کړې ده؟ دا خو ګوره ملي خیانت کې راځي چې ته سند هلته امضا کوي او وایي زه ما د وس نه ده خبره. تا تیار ځه امضازي وکړله. ډیورنډ کرښه په داسې شکل هغه کړې. تا باید ویلي زه ډیورنډ کرښه نه منم. ډیورنډ کرښه په هېڅ قیمت نه منم. په دې سند کې د پولې په ځای موږ ډیورنډ کرښه لیکو او موږ ډیورنډ کرښه ړنګوو. ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پېژنو. په سند کې به ډیورنډ کرښه راوستې وه چې دا انګریز ایښې ده، زما نیمه خاوره او نیم ناموس هخوا ته اباسین پروت دی. دا ته ووایه. دا ولې نه وایې؟ ولا دا د ما واک خبره نه ده، د افغانستان د ملت خبره ده. ته ولې نه وایې چې زه د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پېژنم؟ ډیورنډ کرښه یوه منحوسه کرغېړنه کرښه ده چې زما د ملت په سینه راکش شوې ده. زما ملت یې دوه ټوټې کړی دی، لر و بر افغان یې دوه ټوټې کړی دی. نیم یې د پنجاب کوک په خوله کې نیولی دی او دا نیم نور وجود ته د ایسته که. دا خو افغانستان مړ شو. تر ننه پورې چې افغانستان نه جوړېږي دلیل هم دغه دی چې نیم وجود دی. ته انسان دوه ټوټې که خو غوښې شو. د انسانیت د ژونده ووتو. ولې دا نه کوي؟ او بیا راپورته کېږي دا وایي چې د ډیورنډ کرښه د ما د وسه وتلې خبره ده. موږ دا وایو چې اوس پنځمه خبره چې زه کوم هغه دا ده چې افغانانو موږ څه کولی شو. زموږ خبره څه ده؟ موږ دلته اوس دوه مهمې خبرې ده. یوه خبره دا ده چې په موږ باندې چې کوم ستر وحشي فرعوني جنایت کېږي، افغان وژنه کېږي، د دې مقابل کې غږ راپورته کړو. دوهمه خبره دا ده چې موږ د خپلې خاورې په اړه غږ راپورته کړو، د خپل عزت او ناموس په اړه غږ راپورته کړو. راځئ چې افغان وژنه ستر پیغور جوړ کړو او د دې لپاره منظم شو، په چتر منظم شو، ټول په نړیواله کچه لابي وکړو، لکه څنګه چې نیلسن منډیلا وکړه، لکه څنګه چې ګاندیجي وکړه. موږ بشریت راویښ کړو. دغه اسناد بشریت ته خپله چې دوی لیکلي دا بېرته ولسونو ته یې ورویشو، ولسونه پرې خبر کړو، د ولسونو نه دغه هېوادونو د سیاسیونو نه ژمنې واخلو چې نور په افغانستان کې دوی د جنایتکارانو او د جنایت ملاتړ نه کوي. هغه وخت موږ کولی شو چې په سیاسي او مدني چتر راټول شو، یو قوت جوړ شو او په ټوله دنیا کې خپل غږ پورته کړو. په هر ځای کې چې هر افغان څوک وژني هغه من حیث د ستر وحشي فرعوني جنایت وپېژنو، عامل ستر وحشي فرعوني جنایتکار وپېژنو او محاکمه یې وغواړو، مظلوم ته پور وغواړو. نور افغان وژنه، ناحقه افغان وژنه د زغملو نه ده او څوک چې خوله په پټه نیسي ستر ظلم کوي، ځان ته مرګ برابروي. او دوهمه خبره دا ده چې موږ ډیورنډ کرښه نه منو. کوزه پښتونخوا زما عزت ده، ولس زما ناموس دی. که د دې خبرې مخالفت امریکا هم کوي، امریکا ته وایي چې دا ستا پروژه ده، ستا کمزورتیا ده، ته وځه، د دې ځای نه وځه. امریکا چې ووځي امریکا به څه کوي؟ امریکا بیا هم هغه د آی سره لکه پخوا چې د طالب پروژه جوړه، طالب پروژه به راپورته کړي. د طالب پروژې د CIA او د پاکستان مرګ په څه کې دی چې د پاکستان تر ټول نه ضعیف ټکی دا دی چې بلوڅ او پښتانه هلته غیش یې د پنجابي جګر ته ور برابر کړه، په پنجاب د منځه ځي. اشرف غني وایي چې ما پاکستان ته قناعت ورکړ. تا د بې وجدانه ISI ته او بې وجدانه پوځ ته او بې ایمانه پوځ ته څه قناعت ورکړ چې یې کړي دي؟ هغه درګرده د 40 کاله ستا 2.5 میلیونه بچیان یې در ووژل. تا په څه شو قناعت ورکړ؟ د پخواني واکمنو په څه شو قناعت ورکړ؟ درنو هېوادوالو، د پاکستان ستره کمزورتیا هم دغه ده چې هلته پښتانه او بلوڅ راویښ کړو او هغلته د خپلې خاورې غوښتنه وکړو. پاکستان د ټوټې کېدو په لور روان دی. پاکستان ستره کمزورتیا هم دغه ده. نن په موږ باندې د موږ د جفاف په نظام باندې اکسپایر شوې پروژه خرڅوي او زموږ بچي وژني او موږ ورته وایو چې موږ قناعت ورکړ. دا قناعت نه دی. راویښ شئ، لر و بر افغان ټول سره یو شو، په یو غږ چیغه وکړو
چې موږ نور د عامونه تر اباسینه د یوه افغان نه مرګ زغملی شو، نه بې عزتي زغملی شو، او نه لرېوالی زغملی شو. او د دې لپاره مبارزه وکړو، وجداني ایماني مبارزه وکړو، تر څو افغانستان د ژغورنې په لور، افغان ولس د ژغورنې په لور وخوځوو. مننه.